அது 1 லட்ச ரூபா பெரிய. زه دلته د 500,000 روپیو لپاره زحمت باسم. آیا 1 میلیون ډیر روپۍ نه دي؟ நாங்க எவ்வளோ پادما چې د هند چنایي اوسیدونکې ده د خپلې ریښتینولۍ له کبله شهرت ته رسېدلې. هغه چې د سړکونو د جارو کولو دنده ترسره کوي د خپل کار پر مهال یې 4.5 میلیونه هندي کلدارو په ارزښت سره زر موندلي. په هند کې د دغه دندې ترسره کوونکي د میاشتې شاوخوا $200 په معادل معاش لري. தயிர் சாதம் அந்த மாதிரி தருவாங்க. அது ஐஸ் பாக்ஸ் மாதிரி இருந்தது. சரி சாப்பாடு தான் இருக்கும். நம்ம د வீட்டில் دې ځای خلک زیاتره وخت ماته خواړه راکوي. هغه قوطۍ چې راسره وه فکر مې کاوه چې پکې خواړه دي چې کور ته یوسم او ویې خورم. خو کله چې مې پرانیسته او ومې لیدل چې پکې سره زر پاتې دي نو په شوق کې شوم. کله چې مې میړه ته وویل هغه ژر وویل راځه چې د پولیسو حوزې ته یې وسپارو او زه یې هلته بوتلم. ஒழிச்சு சாப்பிடணும். இதுதான் எனக்கு மனசில். அடுத்தவங்க பணம் அடுத்தவங்க காசு எதுவுமே கிடையாது. அவங்கள வந்துட்டாங்க. د جواهراتو خاوندان ډیر خوشحاله شول او پادما ته یې وویل چې تا موږ ته زموږ ژوند بیرته راګرځولی. د هغې د دغه صداقت خبر ډیر ژر خپور شو. د مخه به پادما د خپل کار پر مهال هیڅ وخت له خلکو سره خبرې نه کولې. اوس تل خلک راځي او له هغې سره خبرې کوي. ஃபஸ்ட்டு நான் யார்கிட்டையும் பேசவும் மாட்டேன். இப்போதான் எல்லாரையும் மூஞ்சி பார்த்து பேசுகிறாங்க. ما تر مخه د پادما په څیر څوک نه دي لیدلي. هغه ډیره حیرانونکې کارګره ده. زه نن سهار وختي یوازې د دې لپاره راغلم چې هغې ته مبارکي ورکړم. நல்ல பொண்ணு. په وروستیو کې پادما د خپل دغه صداقت له کبله ستایل شوې هم ده. د پولیسو ځایي چارواکو هغې ته د 1 لک هندي کلدارو چک ورکړی دی. பொங்கலுக்கு என்ன பண்ணுறது? சரி காதில் இருக்கிற கம்பளை வச்சு பொங்கல் கொண்டாடலாமா அப்படிலாம் யோசனை பண்ணியிருந்தேன். நம்மக்கிட்ட காசு இல்லையே. زه د خپل سخت کار له لارې پر ژوند کولو باور لرم. زه د بل هیڅ چا پیسو او یا جواهرو ته لیوالتیا نه لرم. உதவியாக இருந்தது. அது இப்போ நான் மாற்றி பொங்கலுக்கு ஜாலியாக செலவு பண்ணுவேன். زما په څیر د یو کس لپاره چې یوازې د 200 روپو لپاره سخت زیار او کار کوي 1 لک ډیر روپۍ دي. அந்த 1 லட்ச ரூபான்றது எனக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம்.